په خوست کې د 2.5 میلیونو ډالرو په لګښت د مرحوم مولوي جلال الدین حقانی پخوانۍ مدرسه کې د یو نوي جامع جومات او مدرسې د ودانیو د جوړولو بنسټ ډبرې کېښودل شوې. په مراسمو کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی هم شتون درلود او د له لوري د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دلته هم د جومات او د مدرسې تداو کېښی او په دې ځای کې ما دفتر جوړ کړو. بیا تر هغه وخته پورې چې تر څو د افغانستان مسایل هغه وخت کې تر څو افغانستان فتح شوی نه وای دې ځای نه جهادي رهبري کړه. د ټولې تنظیمي مشران هم دلته رهبران راغلي دي، دلته موږ سره مشورې کړی. بیا هغه وروسته چې کله افغانستان خدای فتح کړو هغه وخت کې بیا هم دا ځای د جهاد او د شورا د صلح د امن مرکز وګرځېدو. موږ اولا د شیخ محمد تورن د دې لګښت نه یوه اسلامي نړۍ مننه کوو او دوی ته د لا زیاتو مرستو دعا کوو د خدای جل جلاله نه او همدغه مرسته د خدای تعالی قبوله کړي. په دغه ځای کې چې د تاسو ګورئ دلته فی الحال د مسجد ډبره کېښودل کېږي او د دغه نه وروسته مدرسه وي. دلته د مسؤلین په خبره د یا جامع جومات او دینی مدرسې مالی لګښت د ترکیې هیواد د IDDEF په نوم یوې خیریه بشري بنسټ له لوري ورکول کیږي چې جومات 2000 لمونځ کوونکي او مدرسه 200 زده کوونکي ظرفیت لري. د خوست په ولایت کې خو تقریبا څه کم 4000 مساجد موږ لرو، په دې کې څه رسمي لرو او څه د نور غیر رسمي لرو. خو ان شاء الله تعالی چې موږ ورته ګورو یا له تجارانو سره خبرې کړې دي یا نور موږ د خپل وزارت سره خبرې کړې دي. لله الحمد ډېر کار به وشي. چې موږ دا مشهور چې د ترکیې هېواد نه دی هغه نوم انصار ارولو دی او هغه د ټوله بودیجه خپل په لګښت باندې ورکوي. ان شاء الله موږ ته متوانو چې د خپل پاسه باندې دغه کوم مدرسه او جومات چې له خیره جوړېږي هغه کې ورسره هڅه او مرسته ورسره وکړو. د یادونې وړ ده چې ترکیه هیواد اړونده خیریه بنسټونو تر دې وړاندې هم د بېلابېلو دیني مدرسو، جوماتونو او یتیمخانو د ودانیو د بنسټ ډبرې کېښودلې دي.